دوستانو همدا اوس د پاکستان تحریک انصاف چمن ضلعي دفتر باندې د انتظامیې لخوا په ډېر غټ تعداد باندې چاپاول سوه چې دا وخت د ضلعي صدر داد محمد وطنیار او جنرال سکرټري بسم الله خان دا رقم سید علي او نور ډېر ملګري له ځان سره ویوړو د پیچای ضلعي دفتر باندې چاپاول سوه په ډېر زیات تعداد باندې انتظامیه ورته راله د هغو ټولو ملګرو نن میټینګ و د 8 فروری احتجاج یې کوئ د احتجاج دپاره تیاریانې کولې نن یې میټینګ پر 8 فروری باندې چې په ټول پاکستان کې احتجاج کیږي ټول پښتانه ټول د پاکستان عوام راوتی نو نن دوی خپل میټینګ اعلان کړی و په ضلع چمن کې په خپل دفتر کې د میټینګ په دوران کې په ډېر زیات تعداد باندې انتظامیه ورته راغلې وه دفتر یې هم ورسیل کړی دی او چې څونه کسان په میټینګ کې موجود وو هغه ټول یې وړي دي دفتر یې ورسیل کړی دی نو دا وخت د چمن څخه حاضر یو چې د پی ټی آی پر ضلعي دفتر چمن کې چې کوم ضلعي دفتر دی پر هغه چاپه انتظامیه وواله چې په ډېر زیات تعداد باندې پولیس لیویز ورته رالو دوی یې د ځانو سره بوتو د 8 فروری د احتجاج تیاریانې روانې وې دا وخت یې دوی ټوله بیولې دي چې ضلعي دفتر سیل ولاړ دی سیل کې نور ټول کم کسان چې راغلي وه په میټینګ کې شرکت کړی و هغه ټول یې له ځانه سره بوتل